وم سبب مؤمنانو د زیناونو په اخته کېدلو کې هغه غلاء المهور دی، نکاحونه ګرانېدل په معاشره کې، په ټولنه کې رسمونه رواجونه په هغې کې پیدا کېدل، غټ غټ مهرونه په هغې کې ټاکل. د دې وجې نه ځوانان او دارنګې زنانه پاتې کېږي، د دې وجې نه دا فاحشې او دا بېحیي پیدا کېږي. ځکه زمونږ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث د عائشة رضی الله عنها کې راځي، بعضې علماو ضعیف کړی خو مجموع الطرق سره حدیث حسن درجې ته رسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان من اعظم النساء برکه ایسرها مؤونه، وی لوی برکت والا زنانه هغه دي چې د هغې مهر کم وي. بل حدیث کې راځي بروایت حسن، عائشة رضی الله تعالی عنها فرمایي چې من یمن المرأه، د زنانه د برکت نه دا ده چې د هغې مهر کم وي. رسول الله فرمایي خطبه په اسانۍ سره وشي او خپلولي په اسانۍ سره. 3 کارونه دي رسول الله وایي، که ته ډېر مهر په یو چا باندې کېږدې او ډېر سره او سپین پې کېږدې، د دې دپاره چې دا لور مې قدرمنه شي، دا به بې قدره کېږي او مینه محبت به د منځه ځي. بلکې رسول الله فرمایي یومن برکت د زنانه دا دی چې د هغې خطبه ډېر په اسانۍ سره وشي، 10 او 12 جرګې په هغې پسې ونه شي، لکه در کوم او نن راشه او سبا راشه او بل سبا راشه. رسول الله وایي چې کم مهر ولري، آسان مهر ولري چې د کور والا یې پوره کړی شي. او درېیم دا دی چې خپلولي پکې اسانه وي، تکلفات پکې نه وي. ځکه ډېرو خپلویانو کې تکلفات شروع شي، الله په اختر کې جوړه ده او پلاني وخت کې جوړه ده او پلاني وخت کې جوړه ده او دا پکې زم ډوډۍ ده او دا پکې پلانې ده، استخپلولي سره ګرانه شي. د دې وجې نه د هغې خپلولي برکت او خیر او فایده ختمه شي. بل څوک غواړي چې زما لور برکتي اوسي او یمن پکې پیدا شي او خیر پکې پیدا شي، هغه د دې کارونو ته وګوري. بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبرې نه خوښولې. حدیث د ابو هريره رضی الله تعالی عنه کې راځي، امام مسلم راوړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو انصاري راغلی او رسول الله ته ویلې چې یا رسول الله ما نکاح کړی. رسول الله ورته ویلې چې څومره پیسو باندې؟ رسول الله ته ویلې چې یا رسول الله په 4 اوقیه، په 4 اوقیو باندې مې نکاح کړی ده. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې کأنما ینحتون الفزه، وی ګویا کې دومره سره زر یخې دي، ګویا کې تاسو د غره ته ځئ او د غره نه دا سره زر راتوږئ او راوړئ او دلې به ورکوئ. دا خبرې بده وګڼله چې دا څومره لوی مهر یخی دی. دونه سره زر خو نشته چې یو غر دی یو سړی به ځي او د هغې نه به کني او راوړي به. بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې رد وکړ، داسې مه کوئ. هغه قصه چې خلک ذکر کوي د عمر رضی الله عنه چې زنانه ورته پاڅېدله، هغه قصه د مکذوبه ده، حقیقت نه لري. یو زنانه عمر رضی الله عنه چې ډېر اوچت مهرونه مږدی او یو زنانه ورته چې قرآن کې قنطار ویل، نو دغه قصه مکذوبه ده. باید د مؤمنانو چې مهر کم کړی شي، د دې دپاره چې نکاحونه اسان کړی شي. نن چې حلال ګرانېږي، نه حرام خپل اسانېږي او د هغې دپاره به یو سړی ځي. مهر اسان کړی شي، خپلولي اسان کړی شي، رسمونه او رواجونه ترې لرې کړی شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند زندګي وګورئ، په یوه ګوتمه باندې یوه زنانه په نکاح باندې ورکړې ده. رسول الله ژوند زندګي وګورئ، په یو سورت د قرآن باندې یو چا ته زنانه په نکاح باندې ورکړې ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو ژوند زندګي وګورئ، د هغې نکاحونه په 5 درهمه او په دې اندازه کې شوي دي. نن یو سړی به 2 او 3 تولې سره زر ږدي، داسې به د کور سامانونه ږدي او داسې به بیا ډوډۍ ورکوي. نو دا سړی به کله استطاعت ته وس د هغې به ولري. یو سړی به وس لري، هغه څوک چې د ورځې 300-400 روپۍ لري او دارنګې هغه د کور د وړو او دارنګې د نور خوراکي اسبابونه کېږي، نو دا به نکاح ته څه رسېدګي وکړي او هغه به څنګه وکړي. بس بیا ورته لیست جوړ کړي د سامانونو، د دونه سامان او دا به کې پرېږدوه. د هغې په کور کې به کاسه وي، په هغې کې به خوراک وکړي، د هغې په کور کې به کټ وي، په هغې کور کې به بشتره وي. بس ته چې څه کې پرېوځي وایي زما لورم هغه بشتره او هغه بالښ هغې ته ورکړه. دې شي نه تېر شئ. ایمان والا دا ده، دین دا ده، تقوا دا ده چې مهرونه آسان کړي، نکاحونه آسان کړي. په دې کې به د امت مسلمه ځوانان عفیف پاتې شي، پاک دامن به پاتې شي. د امت مسلمه زنانه به عفیف او پاک دامن پاتې شي. ټولنه کې به خیر پیدا شي او برکت به پیدا شي. کله چې ټولنه کې مهرونه ګرانېږي، ودونه ګرانېږي، نکاحونه ګرانېږي،
بس زمونږ تاسو ټولنه وګورئ څومره ګرانۍ پیدا شوې ده په دې ودونو کې او په دې کې بل سړی چې واده کوي او بیا به داسې قصې اول به جرګې کې 10-12 جرګې به وروړي او لار ډک لاسونه به ځي تش لاسونه به هم نه ځي او بیا به هلته قصې شروع شي چې دونه تولې او دونه تولې او د هغې نه به وروسته بیا ډوډۍ وروړي او د هغې نه به بیا وروسته په واده کې هلته به یو ډوډۍ ورکوي د پلار په کور کې زما میلمانه راځي او دا راځي دا څومره ګران ژوند دی رسول الله سلام فرمایي داسې خلک تباه کېږي هغه څوک چې سختي او د تکلفاتو ژوند زندګي تېروي رسول الله سلام د ژوند خپلولي وګورئ چې څومره په اسانۍ سره کېدله د سلفو ژوند زندګي وګورئ چې څومره په اسانۍ سره کېدله او نن په ژوند او زندګۍ کې تکلفات وګورئ مؤمنانو مهرونه دا راکته کوي رسمونه رواجونه ختم کوي خپل بچي او اهل او ټولنه عفیف او پاک دامنه جوړ کوي د دې خیرونو او د برکتونو برخمن شي